ملګرو د حافظ صدیقي سره چې کله خپل خور مخامخ شو، یعنی ملاقات یې ورسره کوو، په دغه وخت کې وایي حافظ صدیقي هغه ډېره زیاته په ژړا شوه. یو فرمایش یې ترې وکړو، فرمایش دا و چې زما د زوی تصویر څه در سره شته. نو کله چې د حافظ خور دې ته تصویر ښودلو، نو په هغه وخت کې کوم د هغه ځای پولیس چې و هغه راغی، یوه تصویر یې ترې واخیستو او د هغه تصویر ارمان یې هم پوره نه شو، هغه تصویر یې ورته ونښود. سینیټر مشتاق صاحب هغې چې کومه وینا ده هغه وایي چې 20 سال دا ملاقات وشو د کوم ډاکټر عافیې سره. د عافیې په باره کې به زه تاسو ته دا ووایم چې یو 20 سال مخکې دا کله افغانستان کې چې جنګ و، هغې په نتیجه کې دا د امریکا کوم پوځ چې یعنی نیټو چې وه هغو دا ګرفتار کړی و، امریکې ته بیا وړی و او هلته چې کوم دی تقریبا د 100 کالو نه هغه په جیل کې را. تر اوسه پورې خو داسې څوک نه و چې د هغه سره ملاقات کړی وي، او نه دا چا غوښته، نه چا دا کوشش کوو چې د دې سره موږ ملاقات وکړو. خو سینیټر مشتاق صاحب واحد داسې یو کس و چې هغه راپاڅېدو، د هغې ته ملاقات دپاره کوششونه شروع کړو، ورسره د هغې کومه خور چې وه، یعنې د ډاکټر عافیې کومه خور چې وه هغه ورسره هم لاړه امریکې ته. ملاقات چې کله وکړی شو، نو هغه هم د یو بندې شیشې ترمنځه وشو، یعنې یو سایډ ته او بل سایډ ته چې کوم دی هغه دا ناست وو، په منځ کې چې کوم دی شیشه لګېدلې وه. که یو طرف ته مونږ وګورو، امریکا چې کوم ده هغه وایي چې مونږ د انساني حقوقو چې کوم دی ډېر زیات خیال ساتو، خو دلته که مونږ دې ته وګورو چې آیا د شیشې نه یو طرف ته او بل طرف ته کسان ناست وي او د هغې 20 سال ملاقات کېږي او د هغو په منځ کې شیشه لګېدلې وي، هغه یو بل ته د لاس میلا وهلو دپاره دي، نه علاوه چې غاړه یو بل له ورکړي، د هغې لپاره هم هغه پرېښې نه دي. خیره به سیټ ټکو را به شو د ډاکټر عافیې دپاره چې د هغې کم طبیعت، کم صحت او دې نه علاوه کم صورتحال چې و هغه څه و. نو د مشتاق صاحب کم ټویټ چې کړی دی د فیسبوک د پیج د لارې هم شیر کړي دي، هغه وایي چې موږ یو بنده کمره کې چې کم ملاقات وکړو، نو د دې ملاقات کومه دورانیه چې وه هغه 1.5 ګنټه وه. په 1 ګنټه کې چې کم دی عافیې د خپلې خور نه را تپوسونه کول چې آیا څه صورتحال دی، زما کوم بچي چې دي هغه په څه حالات کې دي. خو وایي کوم د امریکې کوم حکومت چې هغه هم دا اجازت مونږ له رانه کړو چې د دې عافیې کوم بچی چې دی په پاکستان کې چې د هغې تصویر مونږ هغې ته وښیو، دا اجازت یې وایي هم مونږ له رانه کړو. بیا داسې چل وشو، کوم ملاقات چې کېدو په هغې کې د مشتاق صاحب وینا ده چې د ډاکټر عافیې کوم دا مخامخ غاښونه چې دي وایي دا یې هم نه و، نو ډېره زیاته بوډۍ شوې ده، د هغې دا وینا وه. د دې نه علاوه د عافیې کومه خور چې ده هغې هم دا وویل چې دې په جیل کې یعنې څه راپرېوتې ده یا غورځېدلې ده یا یې وهلې ده، سزا یې ورکړې ده، څه هم شوي دي، خو د څه حادثې د وجې نه د هغې دا غوږ چې کوم دی وایي د دې سایډ هغه هم داسې زخمي و او دا کم اورېده چې کوم دی په هغې کې ورته ډېره زیاته مشکلات هم و. بل مشتاق صاحب پکې دا هم ویل چې کم ډېره ذهني طور باندې چې کوم دی هغه ډېره زیاته ټارچر شوې ده، ډېره زیاته معذوره شوې ده. وایي موږ د هغه جیل انتظامیې ته دا هم ویل چې که تاسو بده نه ګڼئ یا تاسو اجازت وي چې موږ د دې ځای نه د دماغو یو ډاکټر دې لپاره چې کوم دی هغه ارینج کړو، خو هغو هم موږ ته انکار وکړو. نو زموږ حکومت ته دې نه علاوه کوم نور خلک چې دي، کوم سوشل ورکر چې دي، دې نه علاوه بین الاقوامي چې کوم خلک دي، هغو ته یو ریکویسټ کوو چې آیا عافیه چې کوم دی هغه آزاده کړئ، ځکه چې یو بې ګناه مجرم، یعنې که تر اوسه پورې د هغې کوم وکیل چې دی هغه وایي چې په دې باندې داسې سخت کیس هم نشته، خو د دې د وجې دا په جیل کې ده چې په دې پسې د چا سپورټ شاته نه نشته، نو د هغې وجې نه کوم صورتحال چې دی هغه داسې وي. بس الله تعالی دې وکړي چې حافظ صدیقي چې کوم دی هغه د جیل نه رها شي. دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړه، امید لرم ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.